بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترم لیدونکو، که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې فایده به دا چې زه چې هر کله نوی ویډیو اپلوډ کوم، تاسو به ډېر ژر د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې دررسیږي. راځو د نن ورځې په خپرونه کې لرو چې مونږه د کمپیوټر په دغه پاپ مینو په لیست کې ګیجټس ته را رسیدلی یو چې ګیجټس ته د فار استعمالیږي او د دې استعمال طریقه څنګه ده. نو ګیجټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ یو ساعت تاسو د کمپیوټر سکرین ته راوړئ. نو داسې به طریقه به وکړئ، ساعت به ترې راوړئ دې برخې ته، او د دې دغه ساعت دغه شکلونه تاسو هم به تبدیلولی شئ. نو دلته به په دې باندې به کلیک وکړئ. را به شئ سیټینګ باندې بل کلیک وکړئ. په دا کې د ساعت مختلف شکلونه موږ سره موجود دي. مثلا دغه یو شکل اساسي خوښیږي، دا خوښیږي، چې هر یو شکل اساسي خوښ په هغې باندې کلیک وکړئ. مثلا زما دا خوښ شو، اوکې مې کو، نو سکرین د ګیجټس هغه شکل په دې طریقه سره بدل شو. په همدې طریقه سره تاسو دې ته هغه کلاک ته نوم هم ورکولی شئ. مثلا د کوم ځای کلاک تاسو استعمالوئ، مثلا په افغانستان کې وئ یا په هر ځای کې. مثلا زه ورته دلته یو نوم ورکوم کلاک ته، افغان کلاک نوم ورته ورکوم. صحیح شو، دا مې ورته ورکړو او رالمه اوکې مې کو. نو دغه کلاک نوم څه واخیستو؟ افغان کلاک نوم به اخیستی وي دغې. ښه، ته ګوره دغه کلاک په دې منځ کې دلته څه لیکل شوی دی؟ افغان لیکل شوی دی. دې برخه کې تاسو ته به معلومیږي. ښه، تاسو ښه وینئ دلته وګوره په دغه برخه کې تاسو څه لیکل شوی دی؟ افغان ورته لیکلی شوی دی. ښه، بیا سیټینګ برخې ته ځو. او دغه تاسو د ټایم زون د لارې نه هم دلته په ټایم کولی شئ. او دلته مثلا تاسو به د همغه مربوطه هیواد ټایم زون ته دلته انتخاب کړئ، خپله په ټایم کېږي. او کنې تاسو د خپل موبایل کمپیوټر د دې ځای نه ټایم اندازه کوئ، کوم ټایم هم چې دلته ورته مشخص کړو هغه دلته په خپله ستاسو ساعت په ټایم کېږي. ښه، دا خو د ګیجټس خبره په دغه کې د ساعت په برخه کې وه. دوهم مونږ راځو دلته راخلو دغه ویدر موسم مونږ راخلو. مثلا مونږ د هوا حالت معلومول غواړو د انټرنیټ د لارې نه. نو دا چې ته ضرورت لري انټرنیټ ته دغه ضرورت لري، نو تاسو هم دغه کولی شئ چې هغه کوم ځای کې تاسو موقعیت لرئ هغه ځای ورته انتخاب کړئ. مثلا تاسو ته ولیکئ چې په افغانستان کې به د هوا حالت صحیح یا په کوم مربوطه ولایت کې صحیح، هغه ولایت نوم ورته ولیکئ. نو د نیټ د لارې نه به تاسو ته د هغې پیشګویي تاسو ته وبکړي احتمالي. ښه، په همدې طریقه سره تاسو کولی شئ چې همدغه کې دغه جنتري ورته راوړئ. جنتري تاسو په خپل موبایل کې دلته کمپیوټر کې دلته استعمال کوئ. دلته سیټینګ برخه په دې باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو ته هغه ورځې او تاریخ ټول مکمل سره تاسو ته وښیي. مثلا دلته تاسو کوم تاریخ دلته په ټایم کړی دی، دلته سټرډے ورځ ډسمبر 2018 اتم تاریخ دی. نو دلته هم د سټرډے ورځ اتم تاریخ او د ډسمبر میاشت 2018 کال دی. نو په دې طریقه سره تاسو دغه نور ګیجټس هم ورته راوړلی شئ. نو دغه موږ سره د ګیجټس درس، نور څه خاص درس پکې نشته دی په دې برخه کې. نو تاسو کولی شئ چې دغه نور هم په همدې طریقه سره استعمال کړئ د خپل ضرورت مطابق. نو محترمو دوستانو، که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو په اړه کمنټ ولیکئ، خپل نظریات، پوښتنې، انتقادات سره په کمنټ کې شریک کړئ. اوس یو څو ثانیې وروسته به د کمپیوټر په سکرین تاسو نورې ویډیوګانې ښکاره کېږي. په هره ویډیو چې غواړئ کلیک وکړئ، کولی شئ او معلومات ترې حاصلولی شئ. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.